رنز روغ شوی او کتر د یو سړی پات دی دا سمرا عمر دی چې غمدار یو سړی پات دی دا سمرا عمر دی چې غمدار یو سړی پات دی یا تاب ویلا چې زړګې مې ورسپارل د ما تاب ویلا چې زړګې مې ورسپارل د ما خو لا تر اوسه مې پر زړه غم دلالې پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی رنځ روغ شوی او قدر د یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی یا پر ډک بازار یې د زړګیو تاروست نا کتا او پر ډک بازار یې د زړګیو تاروست نا کتا یا په دې بازار کې تاروست نا پخوانی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی رنځ روغ شوی او قدر د یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی لاله څنګه بزخشم زړه مې واکې دبل لاله څنګه بزخشم زړه مې واکې دبل او دا څنګه درد په زړګي د لیونی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی رنځ روغ شوی او قدر د یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی یا قلم یې زکا د لیکلو توان هیڅ نه لري نور یا قلم یې زکا د لیکلو توان هیڅ نه لري نور اشعار یادګار خو د منهاج هم کابلی پات دی او دا څومره عمر دی چې غم دا لیونی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا لیونی پات دی رنځ روغ شوی او قدر د یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا څومره عمر دی چې غم دا یو سړی پات دی دا غمجن ترانه په اواز وړاندې کیږي د ډېر ګران او محترم رود جناب محمد صالح حقیار او شاعر سمیع الله منهاج والسلام